پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ګالیاتو کې مختلف روزګارونه او کاروبارونه هم خلک کوي. دغه شان د شالونو کاروبار دلته ډیر په وده او په ترقۍ سره روان دی او دغه شالونه د نتیاګلي نه واخله تر د مرې پورې د دې 18 سټالونه لګېدلي دي. داسې په میل یا کیلومیټر یا 1.5 کیلومیټر فاصله کې یو سټال باقاعده دوی لګولی دی او په دې کې ډیر ګرم شالونه هم شته. دلته چې کم سړی شالونه خرڅي هغه نه ما تپوس وکړو نو هغوی دا وایي چې یو شال دی کې دی هغې ته پخ شال وایي، هغه په 1,20,000 روپۍ باندې. داسې یو بل شال دی هغې ته شمشمې وایي، دغه شمشمې شال په 2 لکه روپۍ دی او دا په سواد کې جوړیږي. یو بل شال دی چې هغه په کراچۍ او لاهور کې جوړیږي، دې ته شاتوس پیور وایي، دا په 4 لکه روپۍ باندې یو شال دوی خرڅوي. یو بل شال دوی سره چې دې ته ارتغل ترکي والا شال وایي او دا په 1.5 لک روپۍ دوی خرڅوي. دغسې په ابټاباد کې هم یو شال جوړیږي، دوی ورته خوړین پړین شال وایي او دا په 1,55,000 روپۍ باندې شال دی. دغه شان د ابټاباد، ملتان او پنډۍ نه هم مختلف شالونه دوی دلته راوړي او هغه دې ځای کې باقاعده کالاش او چترال شالونه هم پکې شته او په ډېره ګرانه بیه باندې دلته خرڅېږي. دلته یوه همه خبره تاسو ته زه دا وکړم چې په دې لارو کې دلته کم سټالونه لګېدلي دي نو دا دې سټالونو چې کم مالکان دي، کم خلک چې دا شالونه خرڅوي د هغوی وینا ده چې کله باران شروع شي نو دلته دې نه موږ دا شالونه بیا لرې کوو نه، بس کم پړي چې لګېدلي دي په دې باندې شالونه صرف فولډ کو، لږ غوندې غونډ کو، بیا واپس چې باران ودرېږي نو هوا راشي هغه بیا وچ شي او بیا موږ هغه شالونه خرڅوو. دوی سره باقاعده دې ځای کې ګاډي دي، په دې ګاډو کې دوی دلته شپې هم کوي او چې کله باران شي، ځکه چې د ګالیاتو موسمونه خو همدغسې بې باوره موسمونه دي چې کله پکې اوریځ شي، کله پکې باران شي، کله پکې سیلی شي، کله پکې ګلی شي، کله پکې برفباري شي. نو په دغه وجه باندې دوی سره باقاعده کیري ډبې دلته موجودې وي او کله هم چې موسم دغسې خراب شي یا زول طوفان هوا، ګلی، سیلی یا برفباري شروع شي نو دوی په هغه ګاډي کې بیا ناست دي او دا وخت انتظار کوي چې موسم بیا ښه شي نو دوی بیا خپل شالونه خرڅوي او خپل کاروبار کوي. دلته موږ سره د شالونو خرڅولو یو ملګری موجود دی په نتیاګلي بازار کې. نتیاګلي بازار نه 1 کیلومیټر فاصله باندې د کوزګلی طرف ته زه ولاړ یم او دې ځای کې د شالونو خرڅولو والا دي. دې نه تپوس کوو چې دې څه وایي. څنګه یې وروره ښې نتیاګلی کې خو تاسو ښه خوندونه د موسم نه واخیستل، اوس باران هم ورېږي، څنګه یې تاسو ښه یې؟ والله الله فضل د الله سمونه دي، والله بس وروره غریبي ده، غریبي پسې راغلي پوهېږي که نه. دا راته ووایه چې ستاسو نوم څه دی او تعلق دې کوم ځای سره دی او دا د شالونو خرڅولو دا کاروبار د کم وخت نه کوي؟ 20-25 سال ووتل، ابا و اجداد نه لګېو دا کاروبار درته ښیم او دلته مطلب بیسیکلي سیده سیزن په سیزن راځو او بس رزق ګټو، روزګار په تلاش کې راځو. کله باران وسي مال اوچته کړو او کله نه بس مال سیده زیاده د هغوی ګاډي کې شپه کوو بس او د حساب کتاب د انشاءالله ښه ډسکاونټ ریټ باندې ورکړو. موږ دلته کوم شی سیده که نه بازار کې داسې وه په 4,000 میلاویږي، دلته یې موږ 1,000 روپۍ راشي په 11-1200 روپۍ ورکړو. دلته فل ډسکاونټ دی، دلته کرایه نشته، حساب نشته او ښه خصوصي ډسکاونټ هم لګول. هرې خوا نه ښیم موږ ورځې شالونه 50 شاله 100 شاله خرڅي که نه، رننګ سیل زیات وشي او ګټه کمه وي بیا هم پروا نه کوي. او تاسو نتیاګلی کې کم ځای کې ودرېږئ؟ دا خو نتیاګلي نه ونیسه تر اخر مرې پورې که نه، مطلب 1 کیلومیټر بعد یو سټاپ وي، بیا 1 کیلومیټر بل سټاپ وي، مطلب هر یو څه کې یو سټاپ راځي. غون خلک راځي بس کاروبار پسې او ماشاءالله ډېر ښایسته روزګار هم ده او بس موږ حقیقت ورته هم بس موسم انجوای کوو او ګټه لږ یا ډېره ګټې سره تعلق نه ساتو، بېرته راشو او لاړ شو، بس دا حساب کتاب وي. د درېیم نصیب بعد کور ته چکر ولګېږي. او شالونه کم ځای نه راوړئ؟ والله شالونه سوات نه راځي موږ سره، د چترال والا دي او انډین دي او دې کې سیده ښایسته کم شال چې دی که نه هلته پاکستاني جوړېږي، سواتي هغه ته وایي او د کشمیري لاس کار والا دا شان ډېر زیات چلېږي او دلته ماشاءالله هر رقم ورایټي موږ سره وي. او تاسو سره شال د 100 روپو نه 100 روپو پورې شته؟ یاره 400 نه سټارټېږي، تقریبا سیده 8,000 روپۍ پورې اینډ ده که نه. 8,000 دی کې شته مخامخ؟ 8,000 روپۍ دې کې شته، هغه لاس کار والا دی او مطلب ډېر دغه کې دي. دا وګورئ تاسو جوړ کړئ. ښه ګرانو کتونکو تاسو لږ انتظار وکړئ، د روډ نه راوړي باران دی. 600 روپۍ کې دي. ښه او دا سیده 650 کې دي او دا 600 کې دي. ښه او دینه به دا د خښ والا دي، ټولونه دي، دا ټول دي. ښه دا سیده 800 نه سټارټېږي، 800 ښه 1200
2500 ښه. د لاس کار ولا دا په څو دی؟ دا تقریبا 8000 روپۍ دلته کنه کسٹمر لپاره خو او دې کې موږ خصوصي رعایت ورکو بو سی باندې کې فل ډیسکاونټ او 12,500 روپۍ سے دکانوں کې خرڅي موږ کسٹمر ته سیده کنه خرید سے دي 8000 روپۍ مطلب کسٹمر ته ریټ خو بس فانه 7000 پورې ورکو. خو 2000 پورې دا ورکوي 8000 وته وای او په بازار کې په 12000 ملاويږي. دا کم سے کم موږ ته خپل خرید سے راضي کنه دا 7600 400 روپۍ کوم مارجن دی. دا د کم ځای شال دی؟ دا خو دې ته لاس کار ولوي دا ګوره دا لنت هم دغه د جموار کې جوړ شوی دا غون لاس کار دی د اډمټ په دې کې تقریبا 300 رنگونه موږ سره پاسو یو دا رنگ ښه یو دا کلر دی ګری والا ښه او یو دا کلر دی بس خود माशाल्लाह कस्टमर वो सारा गले माते खाना हमने तो वही 12000 रुपये के लिए आप कितने में दोगे और तुम 8000 रुपये हमने सेल लगे वो 2 दाने 15000 के लगा वैसे हम सौदा जोड़ा नहीं चला ښه. او वो नेक्स्ट टाइम आएगा हमारे चलो ठीक او د دې نه ګران پکې شته؟ कम रेट वाला कौन हाँ। कहना सीधा पश्मीने वाले के ले हाँ। हम कहना दादा तम कर सो फाने फाने 800 850 रुपए ښه. دا 850 ښه. 800 850 देगा ना او देखिए देदा रकम लगी او دا पश्मीना जाता ښه. او देखिए तकरीबन 10 15 कलर दी ها او دا سیدا دلته کسٹمر ته ورکو فانه سیدا 800 900 روپے ښه جی ښه. او ماشاءالله کار دې ښه کار دی 800 روپے که نه 900 روپے باندې. او جی او نو چې دونه ټورست راشي دونه پیسې لګي نو په کار دی چې ستاسو حوصله افزایي مو کړي. ځکه ستاسو خو ټیک ده چې د دې نه علاوه هم چې دی که دا نه وي نو تاسو وایئ چې زنګ ګزاره کېږي خو بیا هم چې تا دومره راغلی یې نو چې خلک هم راځي په کار دي ستاسو نه څیزونه واخلي. माशाल्लाह دلته کسٹمر راشي خان بابا وای آپ کتنا موڑتے ہیں اچانک سے لے وہ اتنا اچانک سے میں کرتا ہوں 2000 والا شال 800 میں خان وای 4 دے دو 5 دے دو 3 دے دو جیسے کسٹمر هم راضي. او د ابتاباد یې که نه؟ ابتاباد ماشاءالله ښه کاروبار هم دی غټ مارکیټونه دي او خالته ماشاءالله ښه هولسیل باندې کپړه ملاوي. ښه. او دلته تاسو د ورځې مقرر دي چې په پلانې ورځ به پلاني ځای کې موږ سټال لګو پلانې پلاني که څنګه؟ دا خو د شل دی کنه لکه جمعه هفته اتوار کنه لکه دا سیده کنه تا کار روزانه هم زیاتی رشم زیاتی کنه جی جی سموار مول منگل بود پرس کم اورټی شاته سي منگل لاړ شو لاور ته ملتان ته کشمیر ته مزرابات ته دین دا اورټی راو کنه بیا کم زیرو ته مطلب اورټی ضرورت یې راو لکه نه چهارشنبه زیارت تاسو سودا راوړی لاهور او نور ځایونو ته لاړ شئ او خالي جمعه خالي اتوار یې دلته خرڅوئ دلته رش ډېري نو نن خو د جمعې ورځ د سبا خو به رش بیا ډېري که نه؟ نن مولا رش ماشاءالله فرست ټایم مونږ کم ټایم دا کوو او ډېر زیات رش و او هغې نه بعد د کسټمر راته خان به یې بہت لیټ وکړې خو رښتیا درته شپې ډېر ناوخته ویده شوم او لږ لاهور ته تللی لاهور نه ناوخته رالم او سارا ځانو سره بس مال مې 1 غنټه 2 غنټې خوب وکړو بس را پاسېدل. ښه ډېره مننه باران هم تیزیږي او انشاءالله زه په خپله سبا هم دلته یم تاسو سره به سبا بیا ګپ لګو. خوشحاله اوسئ مهرباني. سلام علیکم.